السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو سلامونه درته کوم. الله دې وکړي چې راته روغ جوړ به یاست. ملګرو که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او تر اوسه پورې مې زموږ پښتو ټیک چینل نه یې سبسکرایب کړی نو پلیز مهرباني وکړئ تر دغه ویډیو لاندې ستاسو سر د سبسکرایب بټن ووهئ، په څنګ کې د ګنټۍ نښان راځي هغه هم ووهئ چې زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې په نوټیفیکیشن در ورسیږي. او که چېرې تاسو زموږ د چینل ویډیوګانې نه یې کتلې نو تاسو په دې پروفایل باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به داسې رقم صفحه خلاصه سي. بیا به تاسو په دې ویډیوز کلیک وکړئ. نو دلته موږ ډېر ویډیوګانې اپلوډ کړي دي د هر څه په باره کې، نو تاسو کولی شئ چې دا ویډیوګانې وګورئ او فایده ځینې واخلئ. نو راځو نن ویډیو شروع کوو. نن ویډیو د دې په باره کې ده چې موږ څنګه له یو موبایل څخه د انټرنیټ کار په بل موبایل کې واخلو چې په هغه بل موبایل کې حتی سیم کارت هم نه وي موجود. تاسو به راسئ اول بلتوت چې مو کله خلاص کړو نو تاسو به دلته چې د ځینو موبایلو دلته د ثانو شمار راځي، مثلا ثانیې شروع د چا 1 منټ د چا 2 منټ هغه ثانیې به خلاصې کړئ. زما د موبایل نشته نو د ځینو موبایلو یې، نو بیا به تاسو راسئ دا بل موبایل ته. ما سره دا موبایل موجود ده، دا موبایل به دې کې به تاسو د دې بلتوت خلاص کړئ. دلته اوس ګورئ ملګرو ما ته زه پلی سټور خلاصوم. پلی سټور کې مثلا ماته شی نه راوړي، هلته د جهاز نشان هم پرې راغلی ده. دا د ګوره دلته اتصال برقرار انټرنیټ نیست. اوس ما په موبایل کې چارج کم ده، زه کار زر کې کوم. تاسو به راسئ دلته بلتوت چې مو کله خلاص کړو د دې موبایل، دلته به تاسو ته دا نومان راوړی او که تاسو ته ما مخکې ورسره کنیکټ کړی ده، کیدای شي تاسو ته نومان نه راوړی د دغه موبایل نوم به ووایي دا کوم چې تاسو د انټرنیټ پیکج کې لرئ. دا زما د موبایل دا نوم ده. بیا به دلته تاسو دا ځای ووایي د ستر انټرنیټ دا ځای به ټیک مارک کړئ. داسې مو کله ټیک مارک کړو دلته په دې موبایل کې کوم تاسو انټرنیټ کې لرئ، په دې کې تاسو ته 2 اپشن راغلي، په یوه کې انکار ده، په یوه کې اجازت. مثلا تاسو غواړئ چې دا هغه قبول کړئ، ریکویسټ کې نه غواړئ، موږ غواړو چې قبول یې کړو او په موبایل کې کار ځینې وخت تاسو به په دې ځای کلیک وکړئ. هغه بعد به تاسو بیرته دې موبایل ته راسئ. دې موبایل کې اوس ګوره زه راځم پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله راغلم ته ګوره دلته اوس بیا زه چیرې تللی، دلته ګوره دا خپله خلاصېږي. دلته چې هر شی تاسو ډاونلوډ کوئ هم ډاونلوډ کېږي. هر کار ځینې اخیستی شئ، مثلا یوټیوب کې کتای شئ، وټساپ، فیسبوک، مکمل اپشن ګوره براوزر ده. دا براوزر زه خلاصوم، دا براوزر هم ګوره خلاصېږي. ګوره دا براوزر هم خلاص شو. حتی په دې موبایل کې زما سیم کارت هم ما بند کړی ده. دلته ګوره دا د جهاز نښان راغلی ده. نو الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شي او کوم زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ د نورو ګټورو ویډیوګانو دپاره. نو تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. السلام علیکم.